که تاسو هر څومره غوړ خوراک وکئ یا هر څومره هیوي خوراک وکئ او ورپسې یو څو دانې دا سونف یعنی کاږه دا خولې ته واچوي او دا وخورئ نو एकदम تاسو ته فیل شي چې واقعي دا ډېر فایدهمند سیز دی. ستاسو ګیس ورسره انتهایی کم شي، هاضمه ورسره شروع شي، د خولې چې کوم خوند دی او ورسره ښه شي، د خولې د خوشبويي شروع کړي، ورسره ته پوه شي چې زما د سینه ورسره یخه شوه، زړه مې ورسره ښه شو. اوس دغه سیز چې کوم دی ستا هاضمه شروع کړي. نو که تا ډېر هم هیوي پلیټر خوړلی، ډېر هیوي خوراک دې کړی وي، که د هر زور په هوټل کې دې کړی وي، که کور کې دې کړی وي، نو هغې سره چې کوم دی نو ستا هاضمه ورسره انتهایی ښه شي. نو د هاضمې دپاره دا خو پروون شی دی چې دا کاږه یعنی سونف دا یو انتهایی بهترین سیز دی. خو دې نه علاوه نورې هم څه فایدې دي چې زه تا ته ښیم. څنګه چې تا ته مو چې یو خوشبویه سیز دی، که ته چېرته یو محفل ته روان وي، خوراک دې وکړو، دغه دې وکړو، نو ظاهره خبره ده چې د خولې نه یو سمیل راځي. نو که دا ته وخورې هغه د خولې سمیل ورسره ختم شي، ستا خولې ته یو تازګي میلو شي. دویم دا یو نرو ټانیک دی چې ته څنګه وخورې یقین وکړه چې एकदम ستا دماغ را بیدار شي او دې سره چې کوم دی نو نرو ټانیک دی بیدار شي ستا کو د فیصله او یا داسې چې ته به وایې چې یاره زه ښه ستړی وم، ښه خوبولی وم، خوب راتلو، په ذهن باندې مې بوج خو دې سره داسې فرش شوم، یقین وکړه ته به وایې چې اوس د خوب راپاسېدم، ښه فرش خوب مې کړی دی. نو د ذهن فرشنس دپاره، د ذهن د تازګي دپاره او برین ټانیک دی، نرو ټانیک دی، د اعصابو مضبوط ساتلو دپاره چې کوم دی نو هم دا یو بهترین چیز دی. بل د مرۍ د صفایۍ دپاره، سینې دپاره، یعنی چاته د مرۍ مسلې بار بار کېږي، د ریشې مسلې وي، د سینې مسلې وي، هغه خلک یې که استعمالوي لاچي، شنه لاچي او دا سونف دا چې کوم دی انتهایی زبردست چیز دی. زمونږ علما حضرات، زمونږ خطیب حضرات، زمونږ هغه رونه خویندې لیکچررز چې کوم دي یا د هغې د اواز د هغې د خبرو دغه ډېر دی لیکچر ورکوي او هغې دپاره انتهایی ښه څیز په دې دی چې د لاچي او د سونف دی استعمالوي نو یو خو د خولې تازګي وي، بل د دې اواز چې کوم دی دا خوش اوازه به وي، د دې اواز چې کوم دی مرۍ به یې نه خرابېږي، مرۍ کې به خشکي نه راځي. او دغه خلک چې کوم دی نو اکثر که تاسو کتلي وي چې لږې خبرې وکړي بیا پرې ټوخې ولګي، نو دغه خلک چې کوم دی د دې نه په دې شین لاچي باندې او دا سونف چې کوم دی که د دې استعمال زیات کوي نو دې نه پرې خلاصېدی شي. څنګه چې ما تاسو ته وویل ستاسو د هضمې دپاره هم بهترین شی دی. د جګر یعنې د لیور ډیټاکسیفیکیشن مونږ هر قسم الا بلا خورو او دا ټول چې کوم دی نو بیا فلټر کېږي او راځي نو زمونږ په جګر یا په لیور یا په اینه باندې بوج راځي، نو د هغې صفایي هم ضروري ده. د لیور ډیټاکسیفیکیشن دپاره دا چې کوم دی انتهایی بهترین چیز دی. بیا که تاسو کتلي وي اکثر لا زمونږ خویندې چې کومو ته ماهواري دوران کې دا درد کېږي یا هغه ماشومان چې کوم اکثر لا دا فیډر سره پیس کی یا د هغې خېټو پړسېږي هغې اکثر لا د درد دغه کوي، نو که هغې دپاره لږ شان دا سونف تاسو استعمالوئ، د هغې کاوه ورکوئ یا که کم لوی وي او دا سونف خوړې شي دا ورته ورکوئ، لږ شان چیني ورکې ایډ کوئ یا لږ شان خواږه ورسره ایډ کوئ او دا ورکوئ، نو د هغې د خېټې دا پړسېدل، د خېټې د ګیس دا مسلې او دا څیزونه دا ورسره ډېر حده پورې کنټرول وي. بل د شوګر بلډ پریشر دې مریضانو دپاره انتهایی ښه دي. نو یو ډېر بهترین چیز دی، قدرتي چیز دی، نقصان یې بالکل نشته. هر قسم د شوګر بلډ پریشر، هر قسم ته د زړه مریضان دا ټولې استعمالولی شي او یقینا چې د دې فایدې دومره ډېرې دي که تاسو ته زه اوس په دې باندې لکه مطلب ټول احاطه کولو کوشش وکړم چې زه تاسو ته ټولې فایدې ووایم، نو په لږ وخت کې نه کېږي. د هغې دپاره یو ډېره اوږده ویډیو پکار ده. نورې فایدې به هم تاسو ته بیانوم، خو نن د هاضمې، د ګلې، د امیونټي، شوګر، بلډ پریشر، وزن کمول او د خېټې مروړ دپاره دا ټولو نه بهترین چیز چې کوم دی هغه کاږه یعنی سونف دي. امید لرم چې ستاسو کچن کې به کور کې پراته وي او دې نه بعد به تاسو د خوراک نه بعد ضرور داسې یو څو دانې استعمال کوئ چې دا فایدې ترې واخلئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.